یو ذهني سوال چې د دې سوال جواب صرف تکړه کسان په 60 ثانیو کې پیدا کولی شي. نو د دې سوال ده چې یو اوبو ډنډ دی، په هغه کې 10 دانې کبان دي. 4 دانې کبان مړه شول. نو ګوري کبان پښتو کې ماهیانو ته ویل کېږي. نو یو اوبو ډنډ دی یا اوبو ټانکی دی، په هغه کې 10 دانې ماهیان دي او د 10 ماهیانو کې 4 دانې ماهیان پکې مړه شول. نو اوس بیا ډنډ کې څو دانې ماهیان پاتې شول؟ مطلب دا د 4 دانو ماهیانو مړه کېدو نه وروسته په ډنډ کې څو دانې ماهیان پاتې شول؟ وخت پوره شو نو ځواب یې ګورو. ځواب یې دی 10 دانې. نو مرګ نه پس به هم ماهیان همغه ډنډ کې پاتې کېږي، که 4 مړ کېږي که 5 مړ کېږي، خو هغه مړه ماهیان به هم په ډنډ کې پاتې کېږي. نو د ماهیانو تعداد کې به څه فرق نه راځي، همغه 10 دانې ماهیان به ډنډ کې پاتې کېږي. د دې سوال ورډز مینینګز دي، لغتونه چې پښتو کې انګلیش کې ګورو، چې هغه لغتونه پښتو کې دغه انګلیش ګورو. نو اوله ده کب. کب ماهی یا ماهی ته په انګلیش کې وایي فش. اوبو وړوکی ډنډ چې د اوبو هغه ته وایي پاند. د اوبو ډیر غټ ډنډ یا جهیل، هغې ته انګلیش کې وایي لیک. چینه چې ده یا وړوکی لښتی یا نهر چې وي هغه ته وایي سټریم. سیند، دریاب یا لوی خوړ چې وي هغه ته وایي ریور. سمندر یا بحر ته وایي سی. سمندر او بحر ته اوشن هم ورته وایي. د اوبو ټانکی چې وي هغه ته وایي واټر ټانک. جړوبی یا آبشار، پورته نه چې اوبه لاندې طرف ته را شړېږي راځي جګ غرو منځ کې یا داسې ځنګلونو منځ کې جګ ځایونه، هغه ځینې اوبه چې لاندې راتویږي او سپیډ سره لاندې راغورځېږي هغې اوبو ته وایي جړوبی، آبشار، او انګلیش کې ورته وایي واټر فال. ورنګی چې ده یا باران ته په انګلیش کې وایي رین.